پوره 5 بجې دي، 2:30 بجې دي، 20 منټه د پاسه 6 بجې دي، پاوباندې 4 بجې دي. دا به مونږ په انګلیسي ژبه کې څنګه وایو؟ السلام علیکم and welcome to DRV Academy. نن به په دې ویډیو کې مونږ وایو how to tell time in English. په انګلیس ژبه کې به وخت مونږه څنګه وایو؟ مونږ هر ورځ د یو بل نه دا تپوس ډیر زیات کوو چې څه وخت دی. په انګلیش کې به مونږه داسې وایو What is the time? What is the time? څه وخت دی؟ یا د دې په ځای باندې مونږ داسې هم ویلی شو What time is it? What is the time? یا what time is it؟ دا دواړه جملې مونږ استعمالولی شو کله چې مونږ د وخت په باره کې تپوس کوو. د دې نه مخکې چې مونږ خپل سبق شروع کړو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې ځینې خلک منټ ته دقیقه وایي. نو په دې ویډیو کې مونږه د دقیقې په ځای باندې منټ استعمالوو نو چې ستاسو په ذهن کې او تاسو په دې باندې ښه پوه شئ. نو نننی سبق ډیر زیات مهم دی. راځئ چې خپل نننی سبق شروع کړو. پوره بجې او کلاک. چې کله پوره بجې نو هغې دپاره مونږه او کلاک استعمالوو. لکه پوره 5 بجې دي It's 5 o'clock. یا مونږ داسې ویلی شو It's 5. پوره 3 بجې دي It's 3 o'clock. داسې هم ویلی شو یا د دې په ځای باندې It's 3 داسې هم ویلی شو. د دې نه پس مونږ وایو to استعمالیږي د کم دپاره. past استعمالیږي د پاسه دپاره. کله چې منټونه دقیقې د پاسه وي نو هغې دپاره به مونږ past استعمالو. کله چې منټونه دقیقې پکې کمي نو مونږ به د هغې دپاره to استعمالو. نو اول راځو past د پاسه. 20 منټه د پاسه 6 بجې دي It's 20 past 6. 20 مطلب 20 past د پاسه دي 6 د شپږو یعنی 20 منټه د پاسه 6 بجې دي. past مطلب دی د پاسه. 10 منټه د پاسه 9 بجې دي It's 10 past 7. 10 مطلب 10 منټه 10 دقیقې past د پاسه دي 7 په 9 باندې مطلب 10 منټه د پاسه 9 بجې دي. to استعمالیږي د کم دپاره. 10 منټه کم 2 بجې دي It's 10 to 2. 15 منټه کم 4 بجې دي It's 25 to 4. 25 وی 15 ته 4 وی 4 ته مطلب 25 15 2 مطلب کم دی 4 په 4 بجو کې. half past یا 2. دلته دا یاد ساتئ چې half استعمالیږي د نیمې دپاره. نیمې مونږ وایو 13 منټو ته 13 دقیقو ته مونږ نیمې وایو. half past مطلب نیمې مطلب 13 منټه د پاسه یا half to مطلب 13 منټه کم. د دواړو دپاره مونږ نیمې استعمالوو. لکه 2:30 بجې دي half past 2. یا مونږ داسې هم ویلی شو half to 3 مطلب 3 بجو ته نیمې پاتې دي 13 منټه پاتې دي. 1:30 بجه ده It's half past 1. 1 بجه باندې 13 منټه د پاسه دي. یا مونږ داسې هم ویلی شو It's half to 2. 2 بجو ته نیمې پاتې دي مطلب 13 منټه پاتې دي. نو دواړه ویلی شي It's half past 1 یا It's half to 2. مطلب 1:30 بجې نو دا ته په 2 طریقو سره ویلی شي چې 13 منټه د پاسه 1 بجه ده یا 2 بجو ته 13 منټه پاتې دي. کوارټر مطلب دی 15 منټونه 15 دقیقې. کوارټر پاست مطلب دی پاوباندې یا 15 منټه د پاسه 15 دقیقې د پاسه. کوارټر ټو مطلب دی پاو کم یعنی 15 منټه کم. مخکې مونږ ویلی دي چې پاست وای د پاسه ته او ټو وای کم ته. نو کوارټر پاست 15 منټه د پاسه یا پاو باندې او کوارټر ټو 15 منټه کم یا پاو کم. کوارټر پاست پاو باندې 15 منټه د پاسه پاو باندې 2 بجې دي. کوارټر پاست 2. It's quarter past 2. مطلب په 2 بجو باندې 15 منټه د پاسه دي.
کوارټر ټو پاو کم یا 15 منټه کم. پاو کم لس بجې دي. کوارټر ټو 10 مطلب په لسو بجو کې 15 منټه کم دي. کوارټر ټو 10. د دې نه پس راځو اے ایم او پی ایم لا. اے ایم او د پی ایم مطلب اکثر تاسو وینئ چې د وخت سره اے ایم او پی ایم لیکلی. د دې مطلب سره د اے ایم مطلب د انټي میریډیم، اے مطلب د انټي، ایم مطلب د میریډیم. بیفور میډ ډے مطلب د نیمې ورځې نه مخکې. د دې مطلب دا دی د ورځې د 12 بجو پورې. د ورځې د 12 بجو پورې چې کوم ټایم وي نو دې ته اے ایم ویلی کېږي. د شپې 12 نه د ورځې 12 پورې. پی ایم مطلب دی پوسټ میریډیم، اپټر میډ ډے مطلب د نیمې ورځې نه پس د شپې 12 بجو پورې. مطلب د ورځې د 12 بجو نه والا د شپې 12 بجو پورې دې ته مونږه پی ایم وایو. نو چې څوک ستانه د وخت باره کې تپوس کوي چې څه وخت دی نو اے ایم او پی ایم ویلو ته ضرورت نشته، ځکه چې هغه ستانه تپوس کوي نو هغه ته دا پته ده چې ورځ ده که شپه ده. خو اکثر دا چې کله ټایم څوک لیکي نو هغې سره دا لیکلی کېږي چې بیا پته لګي چې دا د ورځې ټایم و که د شپې ټایم و. نور چې څوک ستانه تپوس کوي نو هغې کې ویلو ته ضرورت نشته. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.